تراب صاحب دغه ټول تالار چې دی فکر کوم زیاتره هغه ته راغلي د مسلمان او د هندو مباحثه ده په ما زه په سجده خدای ته پرېوتی در امثال کې یما د فرښتو سره اوسېږم انسان نشته دی په ایماندارو کې ذره قدر ایمان نشته دی او زه د مطرح وي او دغه خلک مې راټول وي باید هغه تر ټولو اخرې راشي او شعر ووایي ځکه چې دلته تراب صاحب دغه ټول تالار چې دی فکر کوم زیاتره هغه ته راغلي نو هغه شعر ووایي دغه تالار یې پیکه کړ نو په آینده کې باید د دغې څیزونو خیال وساتل شي او بل دا چې زه پوهېږم دا د تاریخ هغه حصه ده دغه مشاعره چې دې مشاعره کې څوک شعر وایي دا د اعزاز خبره وي بلا وخت کېږي په دغه سوشل میډیا موږ هم دغه مشاعره تعقیبوله کال په کال او دا د نن د نارنج ګل د مشاعرې پر مایک خپل مات ګوډ الفاظ خلکو ته رسوم زه د حسنزي صاحب قاري ساجد صاحب مننه کوم شینواري صاحب دغه ټولو یوه نړۍ مننه چې زموږ ادنا شاعرانو ته هم بلنه ورکړه په فکر کوم که څه هم دغه ځوانان دي او زما د شعر سره علاقهمند دي او زما شعر خوښوي زما دغه انداز او لهجه لږه منفرده ده د شعر د ویلو نو غزلې ډېرې خلکو وویلي شعرونه یې وویل خو زه به درته په رښتیاو معنا کې غزل ووایم خوند ورنه واخلئ د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې ورځ مې راکاږي شپه مې خوري په داسې حال کې یمه شعر نه خوند والی شعر ورځ مې راکاږي شپه مې خوري په داسې حال کې یمه ورځ مې راکاږي شپه مې خوري په داسې حال کې یمه سات په دیوال کې دی که نه زه په دیوال کې یمه ورځ مې راکاږي شپه مې خوري په داسې حال کې یمه سات په دیوال کې دی که نه زه په دیوال کې یمه د مسلمان او د هندو مباحثه ده په ما زه په سجده خدای ته پرېوتی در امثال کې یمه د مسلمان او د هندو مباحثه ده په ما زه په سجده خدای ته پرېوتی در امثال کې یمه مهرباني او غزل دی چې غور طلب غزل دی فکر کوم دغه الفاظ یا دغه خیالاتو ته ډېر کم خلک د رسدګي کې یا باسین صاحب دغه ټول ملګري وایي چې بل ځای له راغلی یمه ستا د انتظار په ځای بل ځای له راغلی یمه ستا د انتظار په ځای چاره سره خپې بدلې کړي د پیزار په ځای بل ځای له راغلی یمه ستا د انتظار په ځای چاره سره خپې بدلې کړي د پیزار په ځای او خدایا د دې وخت پړوګر داسې بې پردې کړمه خښتې زما د کور راوویستې د مار په ځای او ستا د سیرې شوي ګریوان غم په مخ اغستی وم ستا د سیرې شوي ګریوان غم په مخ اغستی وم سترګې مې منډلې دي په ستنه کې د تار په ځای ستا د سیرې شوي ګریوان غم په مخ اغستی وم سترګې مې منډلې دي په ستنه کې د تار په ځای او د فرښتو سره اوسېږمه انسان نشته دی د فرښتو سره اوسېږمه انسان نشته دی په ایماندارو کې ذره قدر ایمان نشته دی او زه د فتوو زه د فرقو په ښار کې شوی ماشوم زما غوږونه ورته ونیسئ اذان نشته دی زه د فتوو په ښار کې شوی ماشوم زما غوږونه ورته ونیسئ اذان نشته دی او دا مقطع ډېره غوره طلب دی چې ما لازغو ساتلی زه یې تر منزل راوستی ما لازغو ساتلی زه یې تر منزل راوستی
باکره ما باندې د خپلو خپو احسان نشته دی ما لازغو ساتلی زه تر منزل راوستی باکره ما باندې د خپلو خپو احسان نشته دی دغه وروستی غزل